دلال الخيرات د علماء کرامو محدثینو مفسرینو فقهاء کرامو اولیاء عظامو د مدینه منوره په نظر کې یعنی مدینه طیبه کې چې کوم اکابر امت اولیاء او بزرگان محدثین او مفسرین تیر شوی دی بازی د هغه د دلال الخيرات شریف سره نسبت او تعلق په ټوله دنیا کې بهترین خار مکه معظمه ده وهذا البلد الامین الله کریم متد د امن خار وای او پای کې بیت الله شریف ته او د مکی معظمین بعد بهترین خار مدینه طیبه ده الله دې داغي په جلال او جمال کې او فیوزات او برکات کې نور هم اضافه وکي البته په کوم ځای کې چې جسد او وجود مبارک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی او د حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بدن د کوم زمکه سره لګیدلې لري د زمکه دغه حصہ د مکې نه مغرد او د مدینه طیبه نه مغرد بلکې د عرش نه هم مغرد الحمدلله امام ابن قیم بدائع الفوائد کې لیکلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه طیبه ته دعا کړې ده او د مدینه طیبه خلکو ته دعا کړې ده او پیغمبر پاک وای دا طیبه ده او تابه ده او دا برکتی زیره او یا رب العالمین دې ته دوچن برکات ورکي په دې وجہ مدینه طیبه خپل یو مقام لري مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه بډیر جړل نو چاته نه تپوسو کو چې دا ولې ډیر جاړي حضرت مولانا رحمت الله علیه وته فرمایل چې دا زما د ژوندۍ یو عجیب قصه ما تکل را یاد شي هغه ما جړی اسړی دې تپوسو کو چې دا څه واقعا وا مولانا ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه وته فرمایل وای کله چې په اول ځل حج دلاړم فرضی حج لا نو بحری جاز کې تلو کشتای کې نو کله چې مونږ ورسېدو مدینه طیبه ته نو انتهایی ګرمي وا د مسجد نبوي شریف خواته مونږ خپل تنبو لګاو ا زمانہ کې دا هوټل یو د زین نو حجاج بخپل ځال نه جوړو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک جمعات په خوا کې مونږ خپل تنبو لګاو د ماسوتن موزم چې وکړو رالو ګرمي ډیره وا د ملګرو په مشوره باندې مونږه اندوانې راوړلې او هغه مو کټ کړلې او دا مونږه اوخړلې بیا دا پوسټ کې یو ملګری د تنبونه بهر اوستل یو خاص ځای وغه کې خودل وې دې تنبو کې ناستم د شپې تیار لګېدلې را یو د ووتو کالو ماشوم راغی او دا پوسټ کې د اندوانو را واغشتل او وی ګرول پای باندې لګ لګا سرخی او غخوا او ډیر په طریقه باندې هغه خوړل وای ما هغه نه کو او ځان مې متو نه خورو په دې مشو بیا هغه راغی او هغه ځکه کې ناستو
وې دې ځل زما ډېر صبر نشو زه ورپسې وروتم زما خیال دا و چې دا ماشوم به مزغو کې به څه فرق وي زه ورغلم نو سلام مې به واچو دغه ماشوم مال ډېره ښه طریقه باندې د سلام جواب راکو وعلیکم السلام یا عمي اترو وعلیکم السلام اماته چې ته څوک او دلته څه کې اماته ویلي چې د مدینه طیبه یو یتیم ما پلار مې مړ دی ما ورته وې چې راځه زمونږ تمبو ته داخل شه مونږ سره روټۍ وخوره بیا هغه ماته ویلې چې دا ماته ډېره نامناسبه ښکاري ماشوم دی تاسو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بالمانه یې چې زه تاسو له نشم راوړلی نو ستاسو روټۍ څنګه وخورم زه غریب یم یعنې په کار خدا و چې ما تاسو له راوړی وی وی زه حیران شوم د دې ماشوم هوښیارتیا ته ما ته چې نه مونږ سره به ځې ما ته انکار کو اخر مې مجبوره کړ ځان سره مې روټۍ ته کېنو بیا به هر ماسخوتن دی راتلو او زما د خپل ښه تعلق جوړ شو ادا ډېر هوښیار ماشوم وای کله چې مونږه د مدینه طیبې نه واپس راتلو زمونږ ورځې پوره شوې نو یې ماته وی چې ستاسو خو دې نه روانګي ده تاسو خو ورځې پوره کېدو والا دي ما چې آو ما ورته وی چې خوښه دې نه ده چې هندوستان ته دې بوځم او علم وکړي او دین زده کړي ما ته وی چې زما خو خوښه ده د مور نه به تپوس کوم نه یې هغه د خپلې والدې محترمې نه تپوس وکړو هغې اجازت ورکړو اجازت یې ورکړو خو ورته وی چې دا خلک زه وینم زما ته اطمینان راشي چې رښتیا دا علما دي او چا سره زه تا کوم چې زه وپېژنم زما والده راله او د حضرت مولانا رحمت الله علیه بارک وی چې خبرې وسره وکړي هغې م اجازت راکړه د کورنۍ خلکو م اجازت راکړه وی مولانا ظفر احمد عثماني صاحب فرمایي مونږ را روان شو او نږدې د مسجد نبوي مونږه پړاو واچو مسجد نبوي ښکاري دا ماشوم ماته وی کاکا په هندوستان کې ښکلې ښکلې مدرسې شته چې زه علم حاصل کوم ما ورته چې ولې نشته هلته د علم لوی لوی مرکزونه دي د قرآن عظیم او د احادیث علم پکې ښودلی کېږي بیا راته ویلي چې ستا دا جامې هم ډېرې ښکلې دي هلته به داسې جامې ما ته میلاویږي ما ته چې ستا څنګه خوښي دغه شانې جامې به زه تاله کوم انشاءالله بیا راته ویلي چې هلته به ښه خوراکونه وي دا دلته چې موږ کوم کول ما ته چې او هلته ښه ښه خوراکونه میلاویږي خوراک مسله به انشاءالله تا ته نه وی دې ماشوم ما ته چې کاکا زما د فوټبال دا لوبه ډېره خوښه ده هلته به د فوټبال د لوبې اجازت ما ته وي که نه وي ما ته چې او د لوبو اجازت به م تا ته دا خبرې اترې کولې اچانکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک د پاسه چې دا کوم شین ګمبد دی دې ته اشاره وکړه چې کاکا په هندوستان کې داسې شین ګمبد شته وایي زه ورته غلی شو او ته مې وایي که په هندوستان کې دا ګمبد وی نو موږ دلته څه کول وایي داسې یو څو قدمه وروسته شو او یا الله معافي غواړم
بخنه غواړم چې ما داسې یو ملک ته اراده کړې وه چې هغه د دې ګنبد خضرا نه لرې دی او هلته ګنبد خضرا نه لیدلی کېږي یا الله ستا د پیغمبر د دې ښار په کوڅو کې نهر خوشحاله یم پیاب لخپې خوشحاله یم خو د ګنبد خضرا نه لرې نه ځم ما ته وی چې زه په مخه د خشورانه منډه کړه او باب السلام باندې داخل شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قبر ته ودرېدو او درود او سلام عرض وکړ نو مولانا ظفر احمد رحمت الله علیه فرمایي چې کله دا ماشوم ما ته رایاد شي نو دا هغه یاد ما جړی ځکه چې ګنبد خضرا او مکین د ګنبد خضرا د مدینه منورې په مبارکه خوره کې دی الله کریم دې موږ تاسو ته د مدینه طیبه او د مسجد نبوي شریف او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د روزي مبارک زیارت بار بار نصیب فرمایي نو دغه بزرگان دین چې مدینه کې مقیم و دا ډېر خوش قسمت او د دې درود شریف سره د مینې په وجه الله دې مقام ته رسولی اکابر علما د مدینه منورې د هغې بعضې تذکره کوم کوم چې د دلایل الخیرات عشاقو د دې شارحانو د دې وظیفه کوونکي په هغې کې نامور عالم د مدینه منورې عظیم محدث الشیخ زین معبود علوی رحمت الله علیه دی یو چې هغه ته دلال الخیرات شریف په یاد باندې یادو سبحان الله داغه بارک راضی چې اکثر بده د سیدنا و سید الشهداء حمزه بن عبد المطلب رضی الله عنه زیارت تتلو پیاده د مدینه منورې د خار نه په پیاده روان شو او دا خو د احد د غر په لمن کې دی نو الته بده ورسېدو او په لاره به دلال الخیرات شریف ویلي او دا دلال الخیرات مکمل بده یو غنټه کې ویلي او بیا به یو غنټه کې د تګ را تک دواړه کارونه کېدل زیارت به موږ بیا مسجد نبوي شریف ته راغی دارنګ شیخ الدلائل مدینہ منورہ حضرت الشیخ سید علی حریری رحمت الله علیه دا د مدینه منورې شیخ الدلائل هغه د دلال الخیرات وینکو د پاره اختتامی دعا لیکلی دا کوم چې عام نسخو د دلال الخیرات شریف کې ده درم شیخ داود رحمت الله علیه شیخ داود پاشا مشهور بزرگانو کې دی دا گورنر د بغداد خلافت عثماني دور کې علم سره ډېر مینا او عشق مسجد نبوي کې به درس هم کو سبحان الله هغه د مدینه منورې محدث او مسند حضرت الشیخ سید زین العابدین بن علوی الشافعی رحمت الله علیه په خدمت کې یو ځل حاضر شو او ته ماته د اجازه د دلال الخیرات شریف د ویلو اجازه راکړه سلورم هغه شخصیت چې د مدینه منورې په علماو کې یاد دی او دا اصل کې د شام دی الشیخ سید ادروس بن عمر حبشی رحمت الله علیه داغه بارک دا راځي چې 1276 هجری کې حجاز مقدس ته تشریف راوړو او د مدینه منورې شیخ د دلال الخیرات شیخ عبد الله بن عبد الباقی انصاری چې د انصار د مدینه د خاندان نه دی داغه په خدمت کې حاضر شو او دلال الخیرات شریف مکمل هغه ته وورولو او بیا داغه نه اجازه ته حاصل کو سبحان الله دارنګي د یمن مشهور زمانه عالم شیخ سید علوی بن عبد الرحمن دا یو ځل مدینه منورې تراغه او د شیخ محمد ابن محمد دمیاتی مهاجر مدنی رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر شو 1280 هجری کی
او دلال خیرات شریف مکمل هغه ته وورولو او بیا د هغه نه دی اجازت حاصل کو شیخ یوسف بن اسماعیل نبهانی د فلسطین نامور عالم دی د عمرې تراغه د مدینه منوره د مسجد نبوی شریف امام شیخ الدلائل شیخ سید محمد بن سعید مغربی مالکی رحمت الله علیه په خدمت کې حاضر شو او پدریو مجلسونو کې وته دلال خیرات شریف مکمل وورولو او هغه وته بیا 26 ربیع الاول 1332 هجری کی تحریری اجازت د دلال خیرات شریف ورک د سند د دلال خیرات د په شرح الدلالات الواضحات شرح دلال خیرات کوم چې د ریاض نه چاپ شوی دا په هغه کې مفصل ذکر دی دا هغه کبار محدثین او مفسرین او علما او ربانی شخصیات دي چې د مدینه منورې په مبارکه فضا کې اوسېدل د مسجد نبوي شریف په حدودو کې اوسېدل درس حدیث یې کاو چا درس تفسیر کاو ولیکن د دلال خیرات شریف سره مبارکه مشغله لرله الله کریم دې موږ دې کتاب سره مين لرونکو کې او دې کتاب په وظیفه کوونکو کې او دې کتاب په خادمینو کې تشریح کوونکو کې تبلیغ کوونکو کې شامل کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.